الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. د دې ځای په ترکیب کې اذ راغلی دی اذ و اذ قال. نو په اذ کې یو ځلې د اذ سبق ډېر باریک دی، نو ځکه دا د ترکیب نه اول یو ور د سبق په اذ کې یو پوره سبق درته وایم. یو ور د اذ سبق واورئ، بل سبق په بیا د دې ترکیب صحیح سو. نو د اذ سبق هغه دا دی چې اذ کې اختلاف د جمهور علماء او د بعضو چې د هغوی په هغوی کې ډېر معروف مشهور او ډېر لوړ سړی هغه ابن هشام رحمه الله دی، صاحب د مغني اللبیب عن کتب الاعاريب. ویل کېږي چې نحوي د اجتهاد دروازه وایي پر ده بنده سوې. یوه د جمهور رایه ده چې هغه کې مفسرین دي ابو حیان اندلوسي رحمه الله دی، اندلوسي رحمه الله دی، او سمین حلبی رحمه الله دی، او دا رقم الوسی رحمه الله دی. دا هغوی او د جمهور رایه هغه په اذ کې اوله خبره چې شوه ژر ژر راخبره څو اختلاف یو د جمهور رایه ده چې په هغې کې مطلب دغه کسان دا زموږ زیري بحث ته دې ذکر کړو، او یو د بعضو خلکو رایه ده چې په هغې کې بیا نو د ابن هشام څه هم اذ وایو او د دوی سره هم اذ وایو. اول سبق تاسو په د نن په دغه کې په ترکیب ښه څنګه دوی رایې دي. د جمهور رایه ده چې په هغې کې ابو حیان اندلوسي دي، په هغې کې سمین حلبي دي، په هغې کې علامه الوسي دي، په هغې کې نور درانه خلک ډېر ستر بلکې جمهور دي. هغوی وایي چې اذ د ظروف نه ده. اذ د چا سره او په ظروفو کې د ظروفو غیر متصرفو سره دا ظرف په یو ظرف متصرف دی، یو ظرف غیر متصرف دی. ظرف غیر متصرف دی دغه ته وایي چې په هغې کې دا نشي کېدلی چې خبر دې واقع سي، مفعول دې واقع سي، دا رقم. او پاتې سو ظرف متصرف بیا دې ته وایي چې په هغې کې دغه تصرف کېدلی سي، لکه یوم لا ينفع الظالمون یوم لا ما دا یوم مبتدا هم واقع کېدلی سي، خبر هم واقع کېدلی سي، او داسې مفعول هم واقع کېدلی سي، ظرف هم واقع کېدلی سي. دا ظرف متصرف. نو دوی وایي چې اذ دا د ظروف غیر متصرفو سره ښه چې ظروف غیر متصرفو سره دي. نو دوی وایي چې اذ دا ظرف دی د ماضي دپاره ظرف چې پر مضارع داخل سي، هغه په معنا سره د چا اړی ماضي او اوس وجه د بنا اذ اسم دی کیفیت کار پېستی اسم د اسماء ظروف سره او معرب دی که مبني دی؟ ولې مبني دی؟ نه نو د اسماء ظروف په ظروف چې خو دغه ظروف مطلق معرب نه دي، مبني نه دي، نه مطلق معرب دي. ظروف کې قبلو بعدو دي هغه حالات دي. نو داسې مطلب هر شی پکې شته په ظروف معرب هم پکې شته، یعنې خو په هر حال دی مبني دی. وجه ابتقار دی او شبه وضعي ده، په دوه حقو باندې وضع شوي دي، حمزه ده صحیح سو. په هر حال اذ دوی وایي چې دا ظرف دی د زماني ماضي دپاره او ګورئ دا خالي دا تورې نه دي، زه اوس د دې په دا هر یو کوم سر د خلاصوم بیا دی نه چې بلا اذ څلور قسمه دي، بلا هغه رقم یواز په بدرسید کې لیکلي دي، بلا یواز یادویه چې ځای د معنا راغلی چې قرآن وایي کې بیا معنا وکړي. دا کیسه لکې دا نه ده نحوه چې کوم ځای کې اذ تش کوم احتمال اخلي د هغه احتمال مطابق به معنا کوي. وایي زه درته کوم بلا یې یاد بیا در سره کښېږدي در سره وي. به هر حال د دوی رایه دا ده چې بس خالص ظرف دی، خالص ماضي دپاره دی. نو د ده دپاره عامل دا اذکرو دا شی نشي کېدی. ولې نشي کېدی هغه زه درته وایم، دا د دوی رایه. نو دلته بیا دوی د اذ دپاره کوم عامل اباسي وخت په ترکیب کې درته وایم. یو د ابن هشام رایه. ابن هشام د ده دغه کتاب دی
مغني اللبيب عن كتب الاعاريب دا شهنشاهان د نحوي کتاب کوم نحوي چې دا کتاب کاتی دا به شهنشاهي په نحو کې او زموږ په علماو کې زموږ علما یې بولي زموږ په مخالفین علماو کې علامه معلمي رحمه الله چې دغه پر کوثري رحمه الله په رد کې کتاب لیکلی التنکیل بما في تعنيب الكوثري من الاباطيل دا امام کوثري رحمه الله په خطیب بغدادي باندې کتاب لیکلی تعنيب الخطيب او د پر رد کې دا معلمي ډېر مړی نه ډېر مړی نه هوای بیا چې ما مطلب په دا د عبارت دی ورور دا عبارت نه دی دا د یو ملا نه معلومیږي چې دا ملا کومه سویه ده چې دا عبارت وایي د دې سم لا معلومیږي کتابونه لیکل دا هم معلومیږي چې دا د کومې سویې استاد یې سوی وایي چې د کومې سویې سره دا د پر عبارت معلومیږي دغه معلمین ما په دې کې دا څنګه دغه دي نو هر څو دي عرب سي عرب ډېر خلک تېر سوي چې ما دا حالات وکتل دا کتاب به وایي همیشه ورسره دا د هزارو د سفر کتاب په پوه شوست دا د مغني اللبیب دی ډېر مختصر تا سیسو خو بهرحال زه راځم مغني اللبیب وایي اذ على 4 اوجه اذ په سر کې پر څو قسمه دي فل په توجه یاست بس را سره وایي اذ پر څو قسمه دي ښه اول قسم یې دا دی چې دی اسم وي د زمنې ماضي دپاره چې د ماضي معنا وکړي بس د چا معنا وکړي صحیح دویم قسم یې دا دی چې دی د استقبال معنا وکړي د چا معنا وکړي دا دوه قسم دریم قسم یې دا دی چې دی د تعلیل معنا وکړي درې څلورم قسم یې دا دی چې دی مفاجات یوي د مفاجات معنا ژر راځو څو قسمه چش زمن الماضي زمن الاستقبال تعلیل لپاره چې د زمن د ماضي لپاره سي د ماضي معنا دی وایي از د معنا د ماضي په دا وخت کې د ترکیب څلور رقم کېږي څو رقم ترکیب کې د څلور شی وایي کېږي د هر ترکیب مطابق به تل هغه ځای بیا معنا بیا زه در شایم چې اوس دلته کې دلته دا معنا وکړي بیا دا غلط راځي چې دا ځای ته متوجه دقیق ځای پوهېږئ نو دغه څلور استعمال یو دا دی چې د ماضي دپاره په دې کې دننه بیا څلور رقمه د ترکیب کېږي هغه درې پاتې دي چې دی د ماضي دپاره بیا په دې کې څو ترکیب کېږي څلور دغه خانه ګویا کې دلته ولیکي اذ للماضیه داسې څلور لیکي به جناکش نو دلته به د ده څلور ترکیب اوس لاندې وکړو اول ترکیب یې دا دی چې دی ظرف وي او دا په دې کې غالبه ده د ماضي دپاره ظرف څنګه لکه په آیات کې راځي فقد نصره الله جل جلاله نصرت وکړي ده اذ په هغه وخت کې د نصرت وکړي اخرجه الذين كفروا چې وی استل وکل دلره هغه کسانو چې کفر کړی دي کوم کسان چې کافرانو چې هغه دی ویستي الله په هغه زمانه کې د چې شو کې نصرت معنا کوي فقد نصره الله نصرت وکي هو د الله جل جلاله کلا اذ اخرجه الذين نو نصرت هم په خوا زمانه کې سوی دی اخراج هم په خوا زمانه کې سوی دا توي زر لپاره راځي سویسو دویم دا دی چې اذ مفعول به وایي کیسه دا د ابن هشام را دا نور خلک دا را نه لري چې اذ مفعول به وایي کیسه لکه واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم واذكروا تی ذکر وکي اذ یا دا هغه وخت ذکر یاد کی در هغه وخت یاد کی اذ کنتم قلیلا چې تاسو لږ واس فکثرکم الله دې کس اوس کته ته اذ خپل معنا کړی مشکل څه راځي بیا به دای معنا کوي واذکروا تاسو یاد کی اذ په هغه وخت کې یاد کی کنتم قلیلا شی اذکروا د دې معنا د چوس یاد کی امر خو د حال په حال کې امر کی یا په استقبال کې نو د اذکروا خو معنا دا چې اوس وخت وسه یاد کی اذکروا یاد کی اذ په هغه وخت کې یاد کی په هغه وخت وسه د دلته دایس نو دا غلط نو دلته د مقول به دلته دای چې شته چې مقول به هیڅ بیا څنګه معنا کی ګوره په دا ځای کې به کوم غلطه معنا زده کوي ام به صحیح معنا زده کوي بیا غلطه نه کوي صحیح به کوي دا به دا رقم کیږي نو د دې غلطه معنا دا رقم راځي چې ته دای هغه په خپل ماضي پرېږدې ظرف د ماضي کې نو دلته بیا معنا دی غلطه راځي اذکروا تاسو یاد کی اذ په هغه وخت کې یاد کی کنتم قلیلا په هغه وخت وسه د ول کې دا لایس دا غلط نو صحیح څنګه اذکروا تی
دریاب کې از هغه وخت دریاب یاد کې هغه وخت لره یادول وکړي هغه وخت اوس یادېږي که نه یادېږي دا د اوس موږ یادوو صحیح شو دا مفعول به سو دویم او دغه وایي ابن هشام وایي والغالب على المذكورة في أوائل القصص في التنزيل أن تكون مفعولا به بتقدير اذكر نحو وإذ قال ربك للملائكة وإذ قلنا للملائكة وإذ فرقنا بكم البحر ويفجر طول اذكر مقدر سروي ندا ألت وإذ قال ربك واذكر إذ قال ربك اذكر سر باسي ندا بدانا نكير واذكر تذكر وقتياتك إذ هغه وخت دريات کا هغه وخت وسلت ولې ده لازم نو دلته د پنځ باندې دا رقم ترکیب کیږي چې هغه نور په سینو رات کړی او دا دویم قسم چې د لپاره د چایز د مزي او دریم ترکیب په دا قسم کې دا چې بدل لکه ګوره واذكر فی الكتاب مریم یاد کا کتاب کې اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا اذ انتبذت اوس دا د مریم نه بدل دی او مریم مفعول نو دا بدل هم ورته دا درې او یا رقم د الله تعالی کول د ذکر کړی دی ابن هشام اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء دلته دی وای دا اس چې دا د نعمت څخه بدل یا د نعمت لپاره ظرف هم دی وای جوړیږي بدل هم جوړیږي نو دا د بدل لپاره بیا بل مثال او دی یو بل دغه ذکر دلته دی دا وای چې وزعم الجمهور دا جمهور بیا ضم الجیم دی په لغات کې وګورئ دا یو شخصي ده وزعم الجمهور أن إذ لا تقع إلا ظرفا أو مضافا إليها وأنها في نحو اذكروا إذ كنتم قليلا ظرف لمفعول محذوف أغلبت محذوفات صحيح سبحان الله ده بیا ته پر امام زمخشري رحمه الله باندې یو ډېر په زړه پورې اعتراض هم کړی دی دا به بیا تی چې ګورې ان شاء الله بیا به ورته وخاندي ودا مخني لګي ته اوس به مې داسې سر په خلاص دویمه څلورمه وجه ده یو دا دی چې ضرب لپاره د مزي یو دا چې مفعول به وي بل دا دی چې بدل وي څلورم دا دی چې مضاف الیها څوک وي مضاف الیها یا د چا اضافه تر د دې زمانی چې هغه لکه یومئذ حينئذ دلته چې دا کوم دغه ذکر کړی الرابع ان يكون مضافا اليها اسم زمان صالح للاستغناء عنه نحو يومئذ حينئذ او غير صالح له نحو بعد اذ هديتنا نو دریم ترکیب څلورم ترکیب دا دی چې دی د بل شي اضافه دا څلور دا په هغه وخت کې چې دی د چا لپاره او دویمه وجه دا ده چې دی د استقبال لپاره ابن هشام دا طولي داسې ذکر کوي والوجه الثاني ان تكون اسما للزمان المستقبلي مستقبل فصول اکبري په شکل دغه لیکلي دي چې دا مستقبل دی که مستقبل دی فصول اکبري نه د فارسي سر په کتاب هغې په شکل پر دې مستقبل او مستقبل باندې بحث راته شوی خیر بیا به زه درته ووایم لږ به زه درته دې ځای ته هم زه ورته متوجه شم مستقبل او مستقبل دا مستقبل او مستقبل دی چې ته فرض کړه اوس موږ بل شي ته روان موږ روان چې موږ روان نو موږ مستقبل یو هغه زمانه مستقبل ده که موږ ځان ولاړ وګورو زمانه را باندې را روان وګورو نو موږ مستقبل یو زمانه چې شته مستقبل خو بهرحال مستقبل او مستقبل هم یو علمي موضوع ده باید ملګري تحقیق پکې وکړي ما دا د دغه نه درته فلما څنګه دي په قرآن شریف کې آیات مستقبل اودیتهم فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم صحیح نو هغه باندې بارا دا یو علمي موضوع ده باید ستې ورپام شي ګورئ د هغه خلکو شکر ادا کوئ چې هغه ستې موضوعګانو ته پام کړي هغه که کتاب وي که د غیر سړی خبره کوي نو دا اوس موضوع د ستې ورپام به مې وبیا ګورئ بیا ما غلط ویلي خو ته چې وګورې ستا به صحیح زده شي نو د پام خو بیا ما کړو نو دغه یوه نیکي خو مې وکړه که درسه نیکي یې ده بهرحال دویمه وجه دا ده چې دی د استقبال لپاره راسي لکه یومئذ تحدث اخبارها فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم فسوف يعلمون دي تبور معلومه کله بور معلومه اذ الاغلال هغه زمانه کې چې زنجیرونه في اعناقهم دې بچا نو ګوره ته د يعلمون د باره دي معمول درسي نو هغه استقبال دا هغه خو
د لمر روښانه زه سوفه باندې راغلی دی نو اذ الاغلال دې ته به معلومه سي په هغه راتلونکي وخت کې چې اغلال یې په اعناقو کې دلته اذ دپاره د چا رالی د مستقبل یا مستقبل رالی او بل بیا دا دی اوس که چیرې ته د دې دا معنا کوې چې اذ د ظرف دی لپاره د ماضي دی او معمول یې د دغه یعلمون بیا جوړوي بیا معنا غلطېږي بیا به دا معنا کې فسوف یعلمون ژر دی چې دې ته به ورمعلومه سي په راتلونکې زمانه کې اذ الاغلال فی اعناقهم چې پخوا له هغه اعناق د دوی وو هغه به هغه زمانه کې ورمعلومه سي داسې کېږي یار په عقل کې مې راځي که د غیب وو د مناسبت لپاره په پوهېږي راځي او بیا الثالث ان تكون للتعليل اذ دپاره د چا وي علت بیانوي وجه بیانوي ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم نن ورځ به هرګز تاسو ته نفع ونه رسي لن دا لن نه دی لن د تابید د نفي دپاره دی که د تاکید د نفي دپاره دی پر دې باندې زموږ یو ډېر غټ عقیدوي اختلاف پروت دی پر چا پر لن د زمخشري و د دې خلکو سره چې د رؤیت د باري تعالی منکر دي هغه وایي لن د تابید د نهي دپاره دی انک لن تراني ته ګر سره ما نسې لیدو وایي نو هغه رؤیت په لن نفي کوي په دې نحوه کې لاندې ډېر اوږده ریښې لري ده خیر دی بهر لن پرېږدم مخته ځم لن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم نن ورځ به هرګز دې ته فایده ونه کړي اذ ظلمتم په دې وجه باندې ځکه ظلمتم تی پخوا ظلم کړو نن ورځ به تی ته ګټه ونه کړي ځکه تی پخوا چیش کړي ظلم کړي دلته اذ په کومه معنا تعلیق په معنا دا څو درې څلورم مفاجات ولا دغه دی هغه سیبویه رحمه الله یا سیبویه رحمه الله سیبوی نه دی کسایی نه دی مبرد نه دی اول خو دی الله رب العالمین پر موږ یو دغه علمي رڼا راولي چې موږ ضبط د الفاظ یو سیبویه سیبویه انظروا وفيات الأعيان لابن خليكان وخلقان هغه وګورئ وفيات الأعيان لابن خليكان کې دا خبره سره چې دا سیبوی نه دی سم ته مې تصریح کړې او مبرد دی مبرد نه دی اگر چې دا معروف شوی په خپله په مبرد دی دا اصل دی و چې دا به کوم تحقیق وکړي هغه تحقیق ډېر ښه د انسان زړه ور یخ کوي مبرد ورته وکړي معنا یخوونکی او بیا خلق د حسد ته وایي چې مبرد باندې نو ډېری په دا مبرد باندې ډېر مشهور شو دا ورته اوس مبرد سړی ووایي نو په هغه معروف شوي خو صحیح په دې کې څوک مبرد او کسایي دی د کسا څه دی کسا کسایي نه دی صحیح شو والكسر في راء المبرد واجب وبغيرها ينطق الجهلاء والكسر في راء المبرد واجب مبرد في راء المبرد واجب والكسر في راء المبرد واجب وبغيرها ينطق الجهلاء وبغيرها ينطق الجهلاء ده بتشني ده ملحة الإعراب نبي زاوية ملحة الإعراب نعم شنقيتي كوابي شنقيتي خنو شنقيتي تي بيجن شنقيتي جديد هذا غادي أزواء البيان ها أزواء البيان أضواء البيان شيء لكلي دمر زبردست تفسير دي طول علم كي تفسير القرآن بالقرآن در شنقيتي تشاش ندي كلي خو باید خبر ياس شيء پر مذهب رد كلي غير مقلد دي تقدر معلومة بي باید بهارا زم سلرم شي پاتل از مفاجاتیه دی هغه دا دی چې دا د بینا او بینما ورسته د دې واقع سي خرجت از بالباب اسد سيز صدارا ووتن دا یو نصاب بلا یوونه سيسو دا از څلور قسمه په سر کې للمزه للاستقبال للتعليل للمفاجأة بیا په مزه کې بیا څلور قسمه د ترکیب کېږي د هر قسم ترکیب مطابق د معنا درته کړی ظرف
مفعول به بدل مضاف إليها وصل دا غیز د ابن هشام یا دا رقم کوي خو د ابن هشام د دا تحقیق سره جمهور چې په هغو کې دا مفسرین دي هغه باندې وایي هغه زه اوس د هغو تورې درته وایم چې دا شی چې دی دا دی ردیه زه د دې په تورو درته وایم چې دی ابو حیان اندلسي رحمه الله دا ردی هغه یې داسې ردي وایي که څوم اکثرو معربینو دا قول کړی دي دی هلته اکثر برته دې تون وایي خو اکثر دوی د اکثریت چې دی دا یو نسبتي دی یو ذاتي اکثریت دی ذاتي اکثریت دا دی چې ګوره سړی د غیب اوس موږ وایي موږ کېږو په نسبت چې نور خلکو ته وایي خبرونه موږ چې نه لس کسه ډېر خو په نسبت چې شلو کس 15 کسان ته وایي بیا لس ډېر نو د اکثر دی په ذات کې اکثر دی داسې وایي إذ ظرف زمان ماض يخلص المضارع للماضي وبني لشبهه بالحرف في الوضع والافتقار وتليه الجمل مطلقا ده بعد وسط جمله راځي دا خبره کوي دا وای ولا يتصرف الا باضافه الزمن اليه فاذ کې هیڅ قسم تصرف نه کیږي دا د ظروف غیر متصرفه وسري مگر چې اضافه ته وي بس دا یو مضاف الیه کې کېدلی بل شی په ترکیب کې دی نسوه کې کلمه مفعول به او پلان دا شی دی نسوه کې کېدلی دا ادي وای بیا څه وان قال به اكثر المعربين فانهم يقدرون اذكر وقت كذا ولا ظرف مكان ولا زيدان ولا حرفا للتعليل ولا للمفاجات خلافا لزعيمي ذلك دې دغه واقعه ته زعم وایي هغه به د دې واقعه ته زعم وایي بل خو دا غره کې څه چاره ستار راس دا بل ولا دا زعم دی هغه خپل ځای باطل دا په ګرد دنیا کې علمي دا زموږ وخت ډېر کمزوري سو علمي دقت یې ډېر کمزوري سو بلا اوس دا علمي اعتراض دی بد ګڼي ته دا څونه غټ خلک یاره ابن هشام دی یو طرف ته بل طرف ته ابو حیان دی دا څنګه درانه خلک دي هغه نه هغه د دې د ځان مطابق دی صحیح دا سو اولنی خبره چې دا خالص په چا کې وه او دا په تطبیقي انداز باندې دا رقم بیا زده هېڅ خو انشاءالله تعالی تمام سو صحیح سو هغه نور ترکیب به انشاءالله تعالی په بل سبحان ربک رب العزة